درېیمه مسله د ښځې تعلیم. اسلام د یو کامل او شامل دین په حیث د علم زده کړه په نر او ښځه فرض کړې ده، لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا هم دغه ده. په دې اړوند چې کومه غلط فهمي د ښځو د تعلیم په رابطه موجوده ده، هغه د اسلام د دښمنانو یو ایجاد او د اسلام د دښمنانو یو افترا ده، چې هغوی دا وایي چې د اسلام مقدس دین ښځو ته د تعلیم او د زده کړې حق نه دی ورکړی. دا د اسلام د دښمنانو وینا دي. اسلام ښځو ته دا حق ورکړی چې د خپلې اجتماعي وظیفې په چوکاټ کې هر ډول پوهه لاسته راوړي او ځان د علم لوړو پوړیو ته ورسوي. اسلام په دې اړوند اسلامي حدود، احکام، مقررات او التزاماتو ته توجه کول شرط ګرځولي چې ښځه دې د اسلامي حدودو ته توجه وساتي، اسلامي احکاماتو او مقرراتو التزاماتو ته توجه وکړي، بیا کولی شي چې هغه تعلیم او درس هم وکړي. هغه کسان چې نن د تمدن او د مساوات غږونه کوي، نو اوس تاسې وینئ چې ښځه په اسلامي او غربي تمدن کې څومره فرق لري. هغه ښځه چې په غربي تمدن کې ژوند کوي د هغه ژوند څنګه دی، او هغه ښځه چې په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي د هغه ژوند څنګه دی. ګرانو خویندو، تاسو باید په دې پوه شئ چې اسلام ښځې ته عزت ورکوي او له همدې وجې نه یې ډېر غټ مقام ورکړی دی. د اسلامي او غربي تمدن ترمنځ همدا فرق دی چې په غربي تمدن کې د ښځې لپاره هیڅ مقام نشته او ښځه د هیڅ ډول حقوقو مستحقه نه ګڼي تر څو چې د ښځېتوب له مقامه ونه باسي او د سړیو مقام ته ونه رسوي. د سړیو مکلفتونه، مسئولیتونه د هغو پر اوږو کې نه دي او بالاخره غټو مکلفینو ته وړ ونه باسي. اصلا هلته دا کم ارزښت او مقام نه لري. لکن اسلامي تمدن ښځې ته په داسې ډول حقوق ورکوي چې د یوې ښځې په صفت په ټولنه کې ژوند وکړي، د نورو دندې د هغو په اوږو نه ږدي او یوازې د هغو مکلفیتونو مسئولی ګڼي چې د هغې له فطرت او انساني جوړښت سره برابر وي. مسلمانان په دې اړوند خپل تمدن د غرب له تمدن نه څو چنده لوړ ګڼي او په دې یقین لري چې د اسلام دریځ په دې اړوند په سمو او معقولو اساساتو بنا دی. نو په دې لحاظ هماده نه دي چې خپل یو پاک او صحیح حکم پرېږدي او د نورو ناولو او ناپاکو حکم ومني چې هغه د غربي تمدن حکم دی. نن ورځ چې مسلمانان یا هغه کسان چې واقعي مسلمانان دي او په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي د دیو مخالفت له اوسني ټولنې او غربي تمدن سره چې ښځه او نر په ګډه ډول پکې ژوند کوي په کوم تعصب او ړون تقلید نه دی ولاړ، بلکې موږ په یو کامل بصیرت غواړو چې خپل ځان، خپله ټولنه او خپل ټول بشریت د کامیابي او فلاح لور ته بوځو، هغوی ته د هلاکت او بربادي نه نجات ورکړو. همدارنګه مسلمانان په خپلو عقلي دلایلو دې نتیجې ته نه دي رسېدلي، بلکې تاریخي نتایج هم زموږ دا موقف تاییدوي او د غربي تباه کوونکي تمدن آثار او نتایج چې د نورو قومونو لپاره زیری دي د خپل سر په سترګو وینو او هغه د خپل عقل او کامل بصیرت له مخې پیژنو. نو په دې لحاظ حاضر نه یو چې خپل قوم د هلاکت او بربادي کندې ته وغورځوو، ځکه دا هغه هدف دی چې غربیان غواړي موږ د هغې په طرف بوځي. هغو خپل اخلاقي ارزښتونه لاسه ورکړي دي او اوس غواړي چې نور هم په دې مهلک مرض باندې اخته کړي، یعنی مسلمانان هم په اخلاقي فسادونو باندې اخته کړي. مسلمانان دا غواړي چې د ملک او ملت پرمختګ او د هغې ترقي باید د اسلام لوړو احکامو او اخلاقو په چوکاټ کې وي، تر څو داسې نشي چې خدای مکړه د مادي ترقي او تمدن په خاطر له هغې قیمتي او ګرانبیه سرمایې نه چې اسلامي او اخلاقي ارزښتونه دې بې برخې شو او په نتیجه کې د اخروي سعادت او خوشبختي نه محروم پاتې شو. هغه سرمایه چې د میلیونونو انسانانو د پاکو وینو په ارزښت تر موږ پورې رارسېدلې ده او زموږ دښمنان شپه او ورځ د هغې د لمنځه وړلو په هڅه کې دي. مسلمان که زموږ خویندې دي او کورونه دي باید راویښ شي او د غرب او د اسلام په تمدن کې باید هغوی مطالعه وکړي، هغه فرقونه چې موجود دي هغه د ځان ته روښانه کړي. نو ګرانې خورې، په دې اساس تاسو باید فیصله وکړئ چې غربي کلتور او ژوند خوښوئ او که اسلام. تاسو له دې دوه تګلارو څخه باید یوه انتخاب کړئ او د دې حق نه لرئ چې دواړه سره ګډ کړئ، یعنی غربي تمدن او اسلامي تمدن. که اسلام خوښوئ
نو پوره غاړه ورته کیدئ او خپل ژوند د هغه مطابق عیار کړئ ځکه اسلام په ډیر واضحه توګه حکم کوي او فرمایي الله وایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی نو په اسلام کې پوره داخل شئ یعنی اسلام د خپل ژوند په هر اړخ کې تطبیق کړئ او ستاسې د ژوند یو اړخ هم باید د اسلام له دایرې نه بهر نه وي هغه ژوند چې د اسلام او کفر دواړو نه مخلوط وي او ګډ وي نه په دنیا کې په کار راځي او نه په آخرت کې څه ګټه لري او د دې دواړو ترمنځ ګډ ژوند او بیا ورته اسلامي ژوند نوم ورکول له تش چل او فریب نه پرته بله معنا نه لري لکه نن ورځ چې موږ وینو خلک په دې بدبختیو کې اخته دي ځینې وایي چې اسلام ښځه د سړي تابع ګرځولې ده او هیڅ مقام او درجه یې نه ده ورکړې او داسې انګیري چې اسلام نعوذ بالله بېعدالتي او بېانصافي کړې ده لکن زموږ خویندې باید په دې باندې پوه شي چې کوم حقوق چې غرب نظام ښځو ته ورکوي هغه د یوې ښځې په حیث نه ورکوي بلکې هغوی په لومړي سر کې ښځه نیمه سړی کړي او بیا ورته د نارینهو له حقوقو نه یو څه ورکړي هغوی غواړي چې ښځه اوږه په اوږه د سړو سره کار وکړي برابره خبره ده که هغه کار د ښځې له فطرت او جوړښت سره برابر وي او که نه وي دا د اسلام او انسانیت د دښمنانو دسیسې دي او نن دا خبره کوي چې ښځه اسلام د نارینه تابع ګرځولې او دا د هغو په حق کې نعوذ بالله بېعدالتي او بېانصافي ده